د پوهنتونونو د حقوق او سیاسي علومو څانګو یو شمېر ښوونکي په هرات کې په یوې علمي غونډه کې چې د دې ولایت د بهرنیو چارو ریاست استازولۍ لخوا د افغانستان بهرني سیاست د باید او نه باید په نوم ترسره شوه، د هیواد کورني او بهرني سیاست د چارو پر مخ بیولو لپاره د وړ او لوستو کسانو د ګمارنې غوښتونکي شول. ما اگر کسایی که در سیاست خارجی معامل میکنن بازیگر نباشن، یعنی حرفه‌ای و تخصصی مسئله را آگاه نباشن، خب ما شما نمیتونیم این مسئله را بتونیم پوشش بدیم و منافع ملی افغانستان تامین بکنیم. همیشه به خاطر اینکه ما در مذاکرات بین المللی در مجامع بین المللی نتونستیم خیلی خوب از منافع افغانستان دفاع بکنیم و بازیگران دیگه بیشتر تونستن مجامع جهانی را قانع بکنن، ما شدیم کشوری که خیلی از مشکلات در منطقه ایجاد کردیم، در حالی که دیگه کشورها مبارزه میکنن علیه مشکلات. خوب نگاه علم و نگاه علمی به سیاست خارجی کشور و امور مربوط به جامعه خود نگاهی بکنیم تا بتوانیم راهبردهایی را تدوین بکنیم که مطابق با شرایط و بر اساس منافع ملی ما از دیدگاه علمی و اکادمیک باشه. لدې سره په دې غونډه کې د هرات د بهرنیو چارو ریاست مرستیال ویلي چې اسلامي امارت د سیمې هیوادونو کورنیو چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه لري او د هیواد ملي ګټو پر بنسټ په اقتصادي او سیاسي برخو کې له ټولو هیوادونو سره د ښه اړیکو غوښتونکی دی. مهمترین اصل سیاست خارجی افغانستان این است که ما نه در امور داخلی کشورها مداخله میکنیم و نه هم متمایل هستیم که کشورهای دیگر در امور داخلی افغانستان دخالت بکنه و سیاست خارجی ما مبتنی بر روابط اقتصادی هستند، تعاملات اقتصادی هستند. از زمان استقرار امارت اسلامی تا حالا سیاست‌هایی که پیش برده امارت اسلامی موفقانه بوده، با وجود تبلیغات وسیعی که صورت میگیره ولی یک بی‌طرفی بسیار عمیق را حفظ کرده، هم در سیاست‌های خود در منطقه و هم در سطح بین‌المللی. د هرات سیمه ییز مسؤلین له هیوادونو سره له هغې ډلې ګاونډیو هیوادونو سره د نیکو اړیکو له لرلو ډاډ ورکوي او په دغه ولایت کې د هیوادونو له هغې ډلې د ایران، هند، پاکستان، ترکیه او ترکمنستان د کنسولګریو فعالیتونه په بهرني سیاست کې د اسلامي امارت د لاسته راوړنو یوه برخه بولي.